بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو، د ښکلاګانې سره نن تاسو ته وړاندې کوو د تعلیم ښکلاګانې. تاسو ته پته ده چې موږ د هنر او د ادب ښکلاګانې تاسو سره شریکوو. تاڼه د ملکنډ ویژن او بیا د ټولې پښتونخوا بلکې د ټولې پښتنې سیمې یو ډېر لوی تاریخي کلی دی، یو ډېر لوی سماجي کلی دی، ثقافتي کلی دی. د تاریخ په حواله د تاریخ په کتابونو کې د ډېر لوی ذکر موجود دی. او بیا د نوي دور د نوي دنیا په زمانه کې چې د تعلیم کم هلې ځلې مخې ته راغلي دي، نو په ملکنډ ویژن کې لومړنۍ علمي درسګاه په تاڼه کې جوړه شوې ده. چېرته چې موږ ولاړ یو د دې علمي درسګاه ستاسو سره څو رنګونه هم شاملو او څو خبرې هم د دې د استادانو او د نورو ملګرو ستاسو سره شریکوو، دوی چې د دې تعلیمي ادارې په هکله تاسو ته معلومات درکوي. ګرانو مینوالو، دا وخت زموږ سره د ګورنمنټ های سکول نمبر 1 تاڼې دوه ډېر محترم استادان موجود دي. د هغوی سره لږې خبرې کوو. فضل محمود صاحب صاحب او ایوب صاحب چې دواړه د دې سکول ډېر ښه استادان دي، ډېر تکړه استادان دي او د طالب علمانو په معیار پوره استادان دي. ایوب صاحب څنګه حال دی؟ څنګه تعلیمي اداره چې دا خو ډېر تاریخي سکول دی او دلته خو موږ ډېر لوی تقریبات کړي دي د 100 ساله د ټول ملکنډ ډویژن د تعلیم، او تاسو په هغې کې ډېر زیات اکټیو وئ. څنګه د هغې نه پس د سکول معیار څنګه دی؟ ډېر زیات معیار روان دی، ښکلې جګه باندې او د استادانو پکې هم پوره دغه دي او ډېر په هر څه. او تاسو خو د ساینس ټیچرز یې، نو څنګه د ساینس طالب علمان څنګه دي؟ ډېر زیات دی انشاءالله تعالی چې دې دا کم کار چې ورته شوی دی، کم دغه چې ورته شوی دی، نو په تېر شوي دغه کې خو دې که نه ډېر ښکلی رزلټ راغلی دی او دې پرې هم امید ساتو. او څنګه په میټرک کې د دې ځای نه طالب علمان بهر کالجونو ته تللي دي؟ بلکل دلته چې دې که نه په ایډورډ کالج کې دي، په پېښور ماډل کې دي، په دغه کې دي د اسلامیه کالج ته تللي دي او ډېر کم ښه ادارې چې دي هغې ته ډېر ښه، ډېره زیاته مننه. صاحب صاحب څنګه تاسو خو چې دی نو د بزم ادب او د ادبي هلو ځلو د طالب علمانو د ګرومینګ په لړ کې ډېرې هلې ځلې کوئ. څنګه د طالب علمانو کې د کو کریکولم هلې ځلې څنګه شته که نه؟ ډېره مننه سناب صاحب، څنګه چې ته وویل نو یقیناً کو کریکولر اکټیویټیز چې کومې دي چې هغې ته موږ مخکې به یې دې ته غیر نصابي سرګرمۍ، اوس ورته هم نصابي سرګرمۍ، نو یقیناً دا د بچو دپاره ډېر زیات لازمي او څنګه چې تا وویل نو لکه دغه ماشومان موږ د هغوی چې کوم بزم ادب پروګرامونه په هفته کې یو پیره او په میاشت کې بیا چې دی نو اوورال پروګرامونه باقاعده دلته موږ کوو او د هغې موږ ته ډېر ښه پازیټیو رسپانس راځي او دغه سټوډنټان چې هغه بیا د دې ځای نه فارغ شي او بیا نورو ادارو ته ځي نو هلته کې بیا د دوی کې بیا دغه ججک هغه دغه چې عددونه بیا وتلي، یقیناً ډېر ښه دغه موږ ته راځي او موږ 4 هاوسونه دي په هغې کې او په هر هاوس کې چې کوم هغې کې وینرز راشي هغه بیا موږ په میاشت کې د هغې یو مقابله کوو او دغه کسان موږ وینو. او تاسو ته به دا هم په علم کې شاید چې دا خبره وي چې کوم ضلعي زموږ سپورټس ټورنمنټ چې کېږي نو په هغې کې زموږ دې سکول 8 پیرې د فوټبال وینر پاتې شوی دی. بیا هغه چې دی نو ډیویژن ته بیا لاړ شو، بیا په صوبه کې نو ماضي کې خو ډېر زیات دغه اوس دا څو کالو شو نو کم از کم ضلع خو موږ له باقاعده یوازې فوټبال نه، هغې کې د کرکټ او هاکي، باسکټبال، والیبال، کبډي، رسکشي او ټول زموږ چې کوم دي کیلیګرافي پورې ایون نو زموږ د سټوډنټ اوس دا سکول چې راکم مخکې وته لکه ګورنمنټ های سکول نمبر 1 اوس ګورنمنټ شهید عادل شهزاد های سکول نمبر 1 چې یقینا ډېر زیات ښه رزلټ ورکوي او په هغه په تعلیمي دغه سره دی او په دې هم نصابي سرګرمو سره. ډېره مننه، ډېره.
ګرانو مینوالو د ښکلاګانې چینل سره ستاسو کوربه ډاکټر شفیع سیمه. نن موږ د تانې په های سکول نمبر 1 کې ولاړ یو چې ډېر لوی تاریخي سکول دی. د ملکنډ ډویژن لومړنی تعلیمي اداره چې ډېر مخلق پیدا کړي دي خپل وطن لپاره، د خپل ملک لپاره، د خپل ملک لپاره د خدمت د ویاړ او د ډېر د فخر دي. زموږ سره زموږ ډېر ګران ملګری د پېښور نه راغلی د خپل لیکوال ادیب پوهان داودجان مومند صاحب موجود دی. په دې سکول کې وګرځېدو، چاپېره یې کتل، خپله هم د ایجوکیشن سره تعلق دی. موږ غواړو چې د هغوی رایه وګورو چې هغوی د دې سکول دا څومره دوره وکړله، چاپېره وګرځېدو چې څه وي زموږ سره خپل خیالات شریک کړي. ښاغلی سیماب صاحب ډېره مننه. زه نن یقینا چې ډېر زیات خوشحاله یم چې ما د دې سکول یو تاریخي سکول دی، یو تاریخي درسګاه ده. زما په خیال زه سوات ته ډېر ځل راغلی یم او دغه شانتانې ته واقعي چې دې سکول ته دننه زه نن په لومړي ځل راغلم او دا موقع ما ته نن میلاو شوه چې ما دا اداره وکته. او ما خو ذهن کې ده چې یاره اسلامیه کالج چې کوم یو دی نو دا زمونږ د صوبې یو زړه درسګاه ده یا ایډورس کالج دی، خو یقینا چې دا ځای د اسلامیه کالج نه هم مخکې په وجود کې راغلی دی. دا اداره جوړه شوې ده او یقینا چې دې ادارې ډېر لوی کسان دا پیدا کړي دي. هغه د سیاست په میدان کې دي، هغه د تعلیم په میدان کې دي، هغه د طب په میدان کې دي، هغه د انجینرینګ په میدان کې دي، که د لوبو په میدان کې دي. نو یقینا چې د دې ټول ملکان سوات او د دې غونډ چاپېرچل غټ غټې هستۍ چې هغه نن سبا ډېر اهم او لاندې ګرانې شخصیات یادېږي، نو هغه د دې تعلیمي ادارې نه، د دې درسګاه نه هغه وچې دي، دلته هغوی علم حاصل کړی دی او دغه هسته نن سبا د ملک او د قام په مختلفو مدنو کې، مختلفو شعبو کې خدمات ترسره کوي. دغه شانو دلته کې نن هم د دې ادارې چې ما لږ کوم تعلیمي ریکارډ دی نو هغه هم ډېر ښه دی. ښې نمبرې پکې اخلي او مختلفو شعبو کې کو کریکولر اکټیویټیز کې هم دا سکول لکه په هر لحاظ سره مخکې دی او یقینا چې لکه دا یو ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې زموږ دغه ادارې چې نن سبا یو د ادارو ترمنځ یو کمپټیشن روان دی. خلک یادوي چې یاره ځینې پرایویټ سکول دي او هغه مخکې دي، خو چې کومه دا اداره ده، دا درسګاه ده، نو دا د هغوی نه په دغه میدان کې رسته نه ده بلکې مخکې ده.
ویډیو به ګټوري چې ستاسو ته شوي د ملکنډ د تعلیم په حواله او د تعلیمي تسلسل په حواله باندې د دې سکول یو بنیادي کردار دی. ټول ملکنډ ریجن ته، ټولې پښتونخوا ته، ټولې پښتنې سیمې ته او ټول وطن ته دې ادارې ډېر ډېر خلک ورکړي دي چې هغوی د خپل قام، د خپل وطن او د خپل ولس لپاره بلا خدمات وړاندې کړي دي. ښاد، آباد او بریالي اوسئ.